دا د کورمیزیا په نوم جوړ شوی د پاراچنار سویمنګ پول دی چرته چې د 1400 لمبوزنو ترمنځ د سویمنګ مقابلې وشوې چې بندوبست یې د ضلعي انتظامیې او صوبایي حکومت لخوا شوی و. مقابله کې برخه اخیستونکو د سویمنګ مقابلې جوړېدو باندې خوشحالي څرګنده کړه. موږ دلته ما چې کوم دی 8 سال کېږي چې دلته سویمنګ کوم. 8 سال کې فرست ټایم چې موږ ته داسې پروګرام منعقد شو او ډېر خوند یې وکړو. موږ ته ډي سي صاحب منعقد کړی و. موږ پرزور مطالبه کوو مطلب حکومت نه چې موږ ته پکار دی پر یار موږ ته دلته دوه درې ایونټس داسې کېږي سویمنګ والا چې پکار دی هر یو وطن ته خپل ټیلنټ پروفیشن پاته ولګېږي چې هغه څوره اوبو کې دی او مطلب څوره ټیلنټډ دی. ایډیشنل ډیپټي کمشنر عامر نواز وایي چې دغه مقابلې به هر کال کولی شي. فورم کې مختلف قسمه سپورټس اکټیویټي ارګنایز کوه. په د فرست ټایم موږ سویمنګ یو کمپټیشن وکړو او د بنیادي مقصد د دې یوث د ځوان انګیج کول دي په ښه اکټیویټیز کې په پازیټیو اکټیویټیز کې او ان شاء الله دا ما خیال انټایر ایکسپاټا کې بیا په کورمه کې په د فرست ټایم داسې ایونټ کېږي او دا به موږ کلنډر ایونټ جوړو او هر کال به دا ایونټ په دې ځای کې کېږي نو ان شاء الله د دې ټول نه پازیټیو غیدا دی چې دې کې به یو ښه پازیټیو اکټیویټیز کې انوالو وي د دې هیلث په دې سره ښه وي او د نوی نسل چې دی دا به د بدو کیسو نه یو ښه صحتمندانه ماحول ته رادننه کېږي. په اخره کې کامیابو لوبغاړو باندې انعامونه وویشل شول. د شان نیوز دپاره مصطفی خان، پاراچنار، ضلع کرم.